طالبانو سره یونیسف څه ژمنه کړې ده؟ په دې اړه ذبیح الله مجاهد تا څه ویلي دي؟ دا په دې ویډیو کې وګورئ، خو یوټیوب چینل مو هم د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي یونیسف موسسې هوکړه کړې ده چې د افغان ښوونکو معاشونه ورکړي. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه د لړم 19 په یو خبري ناسته کې وویل چې د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف سره یې خبرې کړې دي او هغوی هوکړه کړې ده چې افغانستان کې د ښوونکو معاشونه به ورکوي. ښاغلي مجاهد وویل چې دغه موسسه به د ملګرو ملتونو لخوا افغانستان سره له مرسته شویو پیسو افغان ښوونکو ته معاشونه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې له څو میاشتو راهیسې افغان ښوونکو خپل معاشونه نه دي ترلاسه کړي او په دې وروستیو کې د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې ښوونکو د معاشونو نه ترلاسه کېدو له امله اعتراضونه پیل کړي دي. له دې ولایتونو یو هم کندهار ولایت دی چې ښوونکي پکې د خپل حق ترلاسه کولو لپاره لاریون او کاري اعتصاب وکړ او د ښوونځیو دروازې یې وتړلې. هاخوا بیا ارزګان ولایت کې هم د نجونو د یوازیني ښوونځي ښوونکو د معاشونو نشتون له امله د دې ښوونځي دروازې وتړلې. ستاسو له ملتیا ډېره زیاته مننه. تاسو د یونیسف دغه اقدام څنګه ارڅوئ؟ خپل نظریات مو په کومنټ کې راسره شریک کړئ. تر بیا و بلې ویډیو الله مو مل شه.